د ختم قرآن تراویح د سنت کنه دا مې درته واضح کړه خو هر ختم قرآن نه داس ختم قرآن نه چې د قرآن په آیاتو پسې خندول کېږي دومره تیز تیز یې وایي دومره تیز تیز یې وایي چې په آیاتو کې خدای نه خاصه تبدیلي ځینې وسي حدیث دی عجیبه روایت دی نبی علیه السلام وایي ډېر وخت قاري د قرآن تلاوت کوي او قرآن پر ده باندې لعنت وایي ته خبره قرآن څومره فضیلت لري په لمانځه کې ویل څومره فضیلت لري د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په تاسو کې کم یو دا خوښي چې لمانځه ته ولاړ سي د هغه خوا راسي د ده په کور کې درې بلار به وشي ولاړې د عربو د ټولو زیاته غټه سرمایه به چې بلل کېدل وشه بلل کېدل یا وشه دا چاته خوند ورکوي چې کله دی لمانځه ته ولاړ سي او د لمانځه نه بیرته واپس راسي ابن ماجه دا روایت اخیستی دی د ده په کور کې د درې بلار به وشي ولاړې وي د الله رسول وایي چا چې په لمانځه کې د قرآن درې آیات ویل په سمه توګه ویل دا در هغه نه هم د ثواب په اعتبار خیر دی څومره غټ خبر ده پر یوه حرف باندې 10 نیکي او دا نیکي په روژه کې نور هم زیاتېږي که واورې که وایې 10 نیکي دي او دا په حرف چې کومې نیکي د الله رسول بیان کړي دي دا په روژه کې نور هم اضافه کېږي لیکن کله کله دغه تراویح زموږ دپاره وبال وګرځي حافظان د قرآن باید د قرآن سم ووایي قرآن کې الله پاک جل جلاله موږ ته څه وایي چې دا قرآن ورتل القرآن ترتیلا په ښایسته په یو دلي انداز باندې هر حرف باید معلوم د عربو په لهجه کې اقرأ القرآن بلحون العرب د عربو په لهجه کې آرام آرام مطمئن داسې نه چې ستا خپل کار د ختم د قرآن سره بالا کوشش دی دا چې څه وخت زه 15 منټه وختي فارغه سم د پیزان خو بیا روژه ماتونه هم نه کوي دې تراوو ته په دې تلوار چې زه ژر روژه مات خوراک ته فارغه سم یو قسم بوج خواران باندې پروت لیکن دا دونې بوج سره څومره تلاوت یې وکړي ګرده ورځ دغه لږ تکلیف نور هم پر ځان یې دا به ستا او د دې قوم دپاره چې په تا پسې ولاړ دي دواړو دپاره به خیر هغه کسان چې چابکي تراویح کوي چابک قرآن وایي د قرآن الفاظ یې نه بیلیږي دا قرآن دته شراو کوي حدیث کې راځي القرآن والصيام یا الصيام والقرآن یشفعان یوم القیامه قرآن او صیام دا دواړه د قیامت په ورځ د الله په حضور کې شفاعت کوي روژه ورته خدای ما ګډه ورځ وږی کړی و قرآن ورته وایي چې الله دې د شپې زما تلاوت کوي زموږ د دواړو شفاعت د په حق قبول کې جنت ته به داخلي لیکن کوم چا چې قرآن غلط ویلي او قرآن به د الله په حضور کې پر ده باندې عارض کېږي القرآن حجة لك او عليك قرآن به ستا دپاره یا دلیل وي یا به ستا پر خلاف دلیل وي د الله په حضور کې به وایي چې خدای دې سړي زه برباد کړم زما تورې سم نه ویل زما آیاتونه غلط ویل یو آیات چې په بل آیات کې راغلی وي الله دته خپله سزا ورکړه دا حجة عليك دې ته ورکېږي نو که وخویې حافظانو قرآن څخه مو خواستي چې د قرآن په سمه توګه ادا کړي لږ 10 منټه فقط چې په ارام یې وایې 10 منټه زیات تر 15 منټه وخت زیات اخلي لیکن ثواب یې بیا څومره زیات دی دا قرآن به بیا دغه تراویح بیا ستا دپاره د قیامت په ورځ د الله په حضور کې شفاعت کوي دا حدیث او پر هر حرف باندې الله پاک جل جلاله تا ته څومره اجر درکوي نو چې درې آیات د الله رسول وایي د بلار بې وشل نه ډېر خیر دی نو ستا څه خیال دی چې تا چې مکمله سپاره وویل دا به څومره خیر خو د دې خیر له لاسه وتل هغه وخت راځي چې نه دې مقتدیان په آیاتو پوهېږي نه ته په خپله پوهېږي او دا قرآن هم ستا دپاره د قیامت په ورځ ستا پر خلاف دلیل وي الله پاک جل جلاله ته عارضي تا پیشي ستا سره محاکمه کوي د خدای په وړاندې ستا سره محاکمه کوي بیا به محکم جوابات ورکړو دا د روژې میاشت څومره ښایسته انداز عبادت د یوه میاشت ځان وږي که ځان ستړی که په عبادت یې سره دا یوه میاشت نه ده 11 میاشتې موږ ځان په خوراک باندې ستړی نه کړي خوراک مو وکړي ستړي نه سو څښاک مو وکړي ستړي نه سو مجلسونه مو وکړي ستړي نه سو کاروبارونه مو وکړي ستړي نه سو د کم رقم اعمال مو وکړي ستړي نه سو نو آیا بیا په یوه میاشت په عبادت موږ ستړي کېږي که ستړي کېږي په دې پوه سه چې شیطان یا ستا نفس پر تا غالب دی د ټولو افضل جهاد دا دی چې سړی د خپل نفس د شیطان سره وکړي دا د ټولو افضل جهاد دی